اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ جوړ به اوسئ. په یو نوې خپرونه کې درته ښه راغلاست وایو. په دغه لنډه ویډیو کې به په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د وضعیت په اړه د اسلامي امارت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلی مولوي امیر خان متقي چین ته په یو رسمي سفر تللی ده. همدا ډول د مقاومتي باغیانو 3 تنه مهم مشران چې د افغانستان څخه د ایران پر لور د تېښتې په حال کې و د امنیتي ځواکونو له لوري نیول سوي دي. له تاسې درنو لیدونکو څخه هیله کوو چې د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ او د ویډیو په پای کې خپل نظر راته په کومنټ کې ولیکئ. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلی مولوي امیر خان متقي نن چین ته په یو رسمي سفر تللی ده. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی امیر خان متقي له دې څخه څو ورځې وړاندې روسیې ته تللی و. هلته یې په یو نړیوال کنفرانس کې وینا وکړه. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد تکل په خپل ټویټر باندې لیکلي دي د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي په مشرۍ او پلاوی د چین د ولسي جمهوریت په رسمي بلنه د چین شیجانګ ایالت اړوند د ټرانس هومالیا فورم 3مه ناسته کې د ګډون په موخه د چین په لور روان سو. په دغه پلاوي کې د اقتصاد وزارت معین ډاکټر عبداللطیف نظري او یو شمېر نور مسؤلین هم شامل دي. په یاد فورم کې د هومالیا د غرونو شاوخوا هیوادونو ترمنځ په اقتصادي همکاریو، سیمه ییز اتصال، ایکالوژي بدلونونو باندې بحث کیږي. د بهرنیو چارو وزیر او مال پلاوی به د دې فورم په څنګ کې د چین ولسي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر او نورو هیوادونو له استازو سره هم 2 جانبه ناستې ولري. په پاکستان کې لا هم افغان مهاجرین له ډیرو سختو ستونزو سره مخامخ دي. هلته افغان مهاجرین نیول کیږي، ځورول کیږي او تر دې چې وژل کیږي هم. په پاکستان کې افغان سفارتکار چارواکي وایي کله چې دوی له پاکستاني چارواکو سره په دې اړه خبرې کوي هغوی ورته وایي یوازې هغه څوک نیول کیږي چې هغوی قانوني اسناد ونه لري او دلته اوسیږي. خو هغه څه چې حقیقت ده هغه دا چې هغه څوک چې قانوني اسناد هم ولري نیول کیږي او وروسته د پیسو په مقابل کې خوشي کیږي. د افغان مهاجرینو سره د پاکستاني پولیسو له لوري دغه ظلم له هغې وروسته شروع شو چې د پاکستان له لوري په تورخم کې د اسلامي امارت له لوري په جوړېدونکو پوسته باندې ډزې وشوې چې په نتیجه کې یې 2 طالب پولساتي ځواکونه شهیدان سول چې له امله یې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه تر ډیره وخته تړل شوې وه. له هغې وروسته پاکستاني چارواکو د افغانستان په اړه مختلفې توندې څرګندونې وکړې. د افغان مهاجرینو نیول او زنداني کول یې پیل کړل چې په دې توګه غواړي د افغانستان په حکومت باندې فشار راولي او هغه غوښتنې چې پاکستان یې لري په افغان حکومت باندې ومني. د دې ترڅنګ په پاکستان کې افغان سفارتکاران وایي چې د پاکستاني پولیسو له لوري 4 افغان مهاجرین نیول شوي او له نیولو څخه وروسته وژل شوي دي. هغوی وایي دغه مهاجرین لومړی نیول شوي او وروسته نادرکه وو چې وروسته یې بیا مړي پیدا شوي دي. هغه وایي دغه خبر یې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته رسولی ده چې له افغان مهاجرینو سره داسې ظلم کیږي. خو هغوی همدغه وایي چې یوازې هغه څوک نیول کیږي چې هغوی قانوني اسناد ونه لري. اسلامي امارت ته نږدې سرچینې وایي چې 3 تنه مهم باغیان یې ژوندي نیولي دي. هغوی وایي په دې کې د ډاکټر حیدر په نوم کس چې د باغیانو لوري د تخار لپاره تش په نوم والي ټاکل سوی و نیول سوی ده. سرچینې وایي دغه کس نن سهار 5 بجې د اشکمش په ولسوالۍ په مربوطاتو کې د مجاهدین لخوا په داسې حال کې ونیول سو چې له 3 نورو ملګرو سره یو ځای غوښتل ایران هیواد ته واوړي. د اذان نیوز محترمو لیدونکو مننه چې تر دې دمه راسره پاتې وئ.